بسم الله الرحمن الرحیم زهین افیشل یوټیوب چینل ته ښه راغلاست ملګرو. په نن ورځ ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې مونږ څنګه کولی شو AGI-GPT اکاونټ جوړ کړو او مونږ آیا په دې کې انویسټمنټ وکړو که ونه کړو، څومره اعتباري دی او څنګه ګټه ورکوي. نو مکمل تفصیل به په دې ویډیو کې زه تاسو سره د AGI-GPT.AA په سایټ باندې شریک کوم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات دی AGI-GPT ډیر زیات مشهور شو په افغانستان کې، ډیر زیاتو خلکو پانګونه پکې کړې ده. نو آیا دې باندې موږ اعتبار کولی شو که نشو کولی او څنګه پکې کار کیږي او څنګه ګټه ورکوي. نو دا ویډیو را سره ښه دقیق وګورئ چې مکمل پوه شئ. تاسو به هم ډیر زیات میسیجونه لیدلی وي، فیسبوک هم پوسټونه لیدلی وي، په واتساپ ګروپونو کې به تاسو هم میسیجونه لیدلی وي. نو تاسو ته به زه نن انشاءالله مکمل معلومات په دې ویډیو کې درکړم. ویډیو مه سکیپ کوئ د سره. نو راځو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې له تاسو یوه هیله کوم که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل کې نوي یاستئ او اول ځل دپاره دا ویډیو ګورئ زموږ په یوټیوب چینل کې، نو هیله کوم زموږ یوټیوب چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ. ښه راځو اول به په دې باندې خبره وکړو چې AGI-GPT چې کوم ویب سایټ دی دا څنګه ویب سایټ دی، کله جوړ شوی دی او څنګه کار کوي. نو اول به تاسو هر کله هم که چېرته غواړئ تاسو په سایټونو کې کار وکړئ، تاسو ته یو طریقه وښیم. تاسو د سایټ داسې چې کوئ، تاسو به د دې سایټ لینک راواخلئ. کله چې لینک راواخیستو نو تاسو به نوی ټیب ته لاړ شئ. په نوي ټیب کې به تاسو ولیکئ who.is صحیح ده، داسې به ولیکئ. who.is او بیا به سرچ کوئ. کله چې تاسو دا سرچ کړو نو دلته به تاسو دغه درې کرښې ووهئ او دلته به تاسو درې کرښې نه تاسو په دې کې ډایرکټ دلته د هماغه کوم ډومین چې دی د هغه تاسو کاپي کړی دغه ویب سایټ ډایرکټ به تاسو دا پیسټ کوئ، اضافه ځان به ختم کوئ او څومره پورې ویب سایټ وي لکه .com وي .af وي .org وي .net وي نو هغه به تاسو دلته پیسټ کوئ او ګو به ووهئ. کله چې دا تاسو ووهل نو تاسو ته به مکمل د دې سایټ معلومات راشي. اول به تاسو وګورئ چې دا رجسټر انفو د دې څنګه ده. رجسټر انفو کوم یو LLC یا کوم دغه والا دا رجسټر کړی دی نو هغه به نیم سیلو.LLC په نوم چې کوم د LLC په نوم چې کوم دغه د کمپنۍ دی رجسټر کړی دی. او نور معلومات یې څه دي؟ مهم معلومات دی چې رجسټرډ آن او ایکسپایرډ آن، ایکسپایر کېږي کله او رجسټر شوی کله دی. نو تاسو به وګورئ رجسټر شوی چې دی 2023 څلورمې میاشتې 9 تاریخ باندې دا ویب سایټ جوړ شوی دی او کله ایکسپایر کېږي په 2025 کال څلورمې میاشتې 9 تاریخ باندې. نو دې نه تاسو ته زیات پته لګېږي. زیاتره سایټونه یو کلن وي، یو کلن چې وي په هغې کې بیا نو ډېر لږ وخت وي چې یعنې ډېر وخت کار نه کوي. که چېرې 2 کلن وي 5 کلن وي نو هغه سایټونه تاسو پوه شئ چې دا ډېر وخت دوام کوي. خو یو خبره تاسو تل باید په یاد وي چې هر هغه سایټ چې پانګونه پکې کېږي حتما به یو ورځ سکیم کېږي. ښه اوس راځو په دې سایټ کې موږ څنګه اکاونټ جوړولی شو. تاسو به راشئ که چېرې تاسو زما یوټیوب چینل کې البته په واتساپ کې یو ګروپ کې اډ یاستئ، د چینل په ګروپ کې، نو تاسو سره ما دا لینک شریک کړی دی. دا به تاسو کاپي کړئ. خو که چېرې دلته ناست یئ تاسو ویډیو ډسکرپشن کې به دا لینک وي، نو تاسو دې ځای نه اکاونټ جوړ کړئ تر څو موږ ګروپ کې موږ په ټیم کې شامل شئ. نو تاسو به اول اکاونټ جوړ کړئ. بیا زه تاسو ته خبره کوم چې څومره اعتباري دی. اول به په دې خبره وکړو چې دا څنګه کار کوي، څنګه ګټه ورکوي، څومره ګټه ورکوي، په څومره پیسو باندې. نو په دې به موږ اول خبرې وکړو. اول خو تاسو ته ما تاریخچه وویلې چې په دې باندې جوړ شوی، په دې ایکسپایر کېږي. نور تاسو ځان ته اندازه اخلئ. 100% یو سایټ هم اعتباري نشته چې پانګونه پکې کېږي. په دې به تاسو پوه یاستئ. ښه دلته رجسټر ان اکاونټ، دلته به تاسو اکاونټ څنګه جوړوئ. هغه لینک چې تاسو کله کلیک کړو تاسو دا صفحه خلاصه شي. په دې صفحه کې دا اکاونټ چې دی په دې به تاسو کلیک وکړئ. د دې نه لاندې به تاسو خپل نوم ولیکئ. صحیح ده. خپل نوم چې ولیکلو
که چېرې نه اخیستو تخلص سره ولیکئ خو فاصله مه ورکوئ. په دې کې به په دویم اپشن کې به تاسو پاسورډ ولیکئ. پاسورډ به تاسو داسې نه کوئ چې جیمیل پاسورډ ولیکئ، ځان یو پاسورډ ولیکئ، فرض مثال AFG 1 2 3 4 یا داسې یو کوم پاسورډ تاسو ته اسانه ونه درنه هېرېږي هغه تاسو پکې ولیکئ. صحیح شو. کله چې دا ولیکلو نو هغې نه بعد به تاسو ایریا کوډ باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو دلته به سرچ کې ولیکئ جمع 93. چې کله دا تاسو ولیکلو افغانستان به سلیکټ کړئ. که چېرته تاسو بل هیواد کې یاستئ نو هغه هیواد کوډ به تاسو ولیکئ. دې سره څنګه به تاسو خپل نمبر ولیکئ، 0 به نه لیکئ، مکمل شمیره به ولیکئ 0 نه بغیر، او په لاندې کې به تاسو خپل جیمیل ولیکئ، کوم جیمیل چې تاسو سره همیشه خلاص وي او تاسو ته پاسورډ یاد وي. کله چې دا تاسو ولیکئ نو تاسو به په رجسټر باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په رجسټر باندې کلیک وکړو نو ما اکاونټ جوړ کړی دی، زه به خپل اکاونټ ته لاګین شم چې څنګه صفحه لري. دلته چې کله تاسو لاګین کیږئ بیا دپاره نو تاسو ته به دا دغه غواړي دا وي کوډ دی، اکاونټ نوم به خپل ولیکئ، پاسورډ به لیکئ او وي کوډ کې به تاسو دې خواته کوډ لیکل شوي هغه به ووهئ او لاګین به ووهئ. صحیح ده. نو ستاسو اکاونټ ته به اتومات داخل شي. اوس راځو دې کې څنګه کار کیږي او څنګه پکې ګټه کیږي او څومره پیسې دوی ورکوي. اول دا چې دا سایټ یو اندازه به تاسو ځان سره دا هم ذهن کې لرئ، یو تجربه ده که نه، لکه تجربې په اساس تاسو ته وایم. کله چې کوم سایټونه فیصدي ګټه ډېره ورکوي، یعنې 10% ورکوي، 15% ورکوي، 8% ورکوي، نو دا سایټونه زر سکیم کېږي، زر تښتي. کله چې سایټونه ګټه کمه ورکوي، یعنې اندازه فیصدۍ کمه وي د پانګونې، لکه 1.5%، 2%، 2.5%، 3%، تر دومره پورې بیا دوی زیات لږ دوام کوي، داسې نه وي چې زر لاړ شي، خو بیا هم اعتبار نه ده پکار. صحیح ده. په دې کې به تاسو ته دا صفحه خلاصه شي. دې کې به زه تاسو پوه کړم چې دوی 100% ګټه ورکوي. ګوره دلته لیکلي کرنټ چې تاسو ته کوم پیکج دی، د دوی 4 ورژن پیکج دی، د دوی 2.5% ګټه ورکوي. یعنې 2.5% نه مطلب څه دی؟ که چېرې تاسو $10 پانګونه وکړئ، $10 نه به کم پانګونه نه کوئ. $10 پانګونه وکړئ نو تاسو 25 سنټه د ورځې درکوي. خو که چېرته تاسو $10 پانګونه وکړئ 50 سنټه به درکوي. او که چېرته تاسو $40 پانګونه وکړئ تاسو ته به $1 ګټه درکوي. او که چېرته تاسو $100 پانګونه وکړئ نو تاسو ته به $2.5 د ورځې ګټه درکوي. صحیح شو. 1% یو برخه د دې د ګټې دا ده. دویمه برخه دا ده چې په دې کې انوایټ دی، کسان دعوت کول، ټیم جوړول. په دې باندې څومره ګټه ورکوي، دې باندې به زه تاسو ته اوس مکمل خبره وکړم. کله چې تاسو یو کس انوایټ کوئ او هغه $10 پانګونه وکړي نو تاسو ته $1 ګټه $1 د دې درکوي چې تاسو کس دعوت کوو هغې $10 پانګونه وکړله. صحیح ده. یو ګټه دا شوله $1 په دې باندې راځي. 40 سنټه بونس تاسو درکوي فری چې تاسو کس راوستو نو دا یو بونس دی، نو 1.40 ګټه دا درکوي. دویمه خبره که چېرته تاسو 10 نفر دعوت کوئ او 10 واړه نفر $10 پانګونه وکړي نو دوی تاسو له دوی کمپنۍ سره رسمي شوله، یعنې تاسو داسې اعتباري کس شوله، یا رسمي تاسو یو کارډ جوړوي نو تاسو دوی سره رسمي شولی. نو تاسو بیا سټپ څه دی په دې پسې چې کله $10 10 کسانو پانګونه وکړه، $10 نو په لیول 1 کې یعنې اول کسان چې تاسو دعوت کړي دي، هغه کسان چې تاسو دعوت کړي بیا هغوی دعوت کړي، هغه کسان نه باید اول لیول والا کسان چې تاسو دعوت کړي وي. د دې نه بعد سټپ څه دی؟ د دې نه بعد سټپ دا دی که چېرته ستاسو دغه ټول ټیم 10 نفره دوی $2000 پانګونه کړي وي. زه به دا جدول تاسو ته راوړم چې پوه شئ. یعنې که چېرته دغه ټیم تاسو دا کوم ټیم چې دی $2000 پانګونه کړي وي نو تاسو ته به معاش درکوي. اوس معاش څه په حساب باندې دی؟ که چېرته تاسو 10 نفر دعوت کړي وي او $2000 پانګونه شوي وي نو تاسو ته به $2.5 دوی معاش درکوي. خو که چېرته
تاسو 20 نفر دعوت کړي وي او هغوی $2000 پانګونه کړې، یعنې 20 واړه نفرو د 20 واړه نفرو کې که نه ټولو مجموعه درته یادوم د ټیم، نو تاسو ته به $500 معاش دوی درکوي. او که چیرته تاسو 30 نفر دعوت کړي وي او د 30 نفرو مجموعه $2000 پانګونه شوي وي، نو تاسو ته $900 دوی معاش درکوي. بله خبره، که چیرته تاسو ټیم کې 30 نفر دعوت کړي وي او د هغوی پانګونه $3000 شي، یعنې ډېره شي د $2000 نه، نو تاسو ته به $900 یو درکوي او $112 به ګټه نوره درکوي. خو که چیرته د ستاسو 30 نفر دعوت کړي وي یا 20 نفر هم دعوت کړي وي او د هغوی ټوله پانګونه سرمایه ګزاري $4000 نو تاسو ته به $1.5 هغه یو درکوي ګټه او 20 نفرو په سر به تاسو ته څو درکوي 500. نو تاسو ته مجموعه ګټه څو راځي $850 ګټه به تاسو ته یعنې میاشت کې تاسو دوی معاش درکوي. نو دغه جدول په دې ترتیب په اساس باندې که چیرته تاسو 30 نفر دعوت کړي وي او د هغوی ټوله سرمایه ګزاري $10,000 وي، نو تاسو ته به $900 یو درکوي د معاش او $350 به نور درکوي. نو په دې اساس باندې تاسو په دې کې کار کولی شئ. صحیح ده، دا د فیصدي کار کولو او د معاش اخیستو مکمل ډیټایلز وو. بل راځو په دې کې اوس موږ خو کسان څنګه دا انوایټ کړو، تاسو به دلته ساده راشئ، خپل اکاونټ چې خلاص کړئ، دلته لاندې لیکلي شیر فرینډس چې کله تاسو وایئ دغه لینک به تاسو کاپي کړئ، خپل ملګرو ته ولیږئ، هغوی به اکاونټ پرې جوړوي. صحیح شو. بل خبره، اوس خو مونږ کسان اکاونټ خو جوړ کړو، دومره ګټه راکوي، یعنې پوه شو ما اوس څنګه کولی شو دې کې پیسې مونږ واچوو. پیسو د اچولو دپاره به تاسو دغه انویسټ ووهئ. کله چې انویسټ تاسو ووهلو دلته به تاسو ډیپازیټ ووهئ. کله چې ډیپازیټ ووهلو ټرانسفر ټو سمارټ اکاونټ به تاسو ووهئ. کله چې دا تاسو ووهلو په دې کې به تاسو اولنی اپشن چې دی BEP شل USDT په دغه باندې به تاسو پیسې دوی ته اچوئ، باینانس د لارې خراجي، ځکه دوی فیس 19 سنټه دی. خو که چېرته تاسو نور لاندې اپشنونه چې دي د هغوی د لارې تاسو TRC لارې یا نور BNB د لارې واچوئ، نو هغوی فیس $1 دی. نو د دې فیس ټول نه کم دی. باینانس ته به لاړ شئ، ویډرا به ووهئ، هلته به کرپټو والټ ووهئ، نیټورک به انتخاب کړئ BEP شل او په دغه ادرس کاپي کړئ او هلته پیسټ کړئ او پیسې $10 مکمل راولېږئ. یعنې $10 چې دلته راورسېږي کم مه رالیږئ ورته، چې کم ولېږئ بیا تاسو ته هغسې فایده نه کوي ډېره. نو یو وار به تاسو 10.0 سنټه تاسو لیږئ چې دلته $10 راورسېږي. صحیح شو. پیسې خو تاسو اوس واچولې، کسان هم دعوت کوو، اوس تاسو په اکاونټ کې پیسې جمع شوي، نو دا به تاسو څنګه وباسئ، بیرته به تاسو راشئ انویسټ ته او دلته به ویډراول ووهئ. نو په دې کې به تاسو خپلې پیسې د دې ځای نه دې طریقې نه ویستلی شئ. دا سټپ بیا تاسو ته اسانه دی چې هغومره کار تاسو وکړو، دا اسانه دی. اماونټ ووهئ، ویډراول ووهئ، دلته سلیکټ چوز ویډراول اکاونټ ووهئ. اکاونټ کې دلته به تاسو خپل اکاونټ اډ کړئ، ما اوس تیار اډ کړی دی، اډ به کوئ، د باینانس نه BEP شل ادرس کاپي کوئ، پیسټ به کوئ، دې کې اکاونټ به اډ شي، دلته فقط اماونټ ولیکئ او نور به ویډراول ووهئ، تاسو ته به ډایرکټ پیسې راځي. ښه، دا خبره خو هم وشوله. اوس اخري خبره په دې باندې ده چې اوس مونږ په دې باندې اعتبار کولی شو که نه شو کولی، او مونږ څومره پیسې پکې اچولي دي. مونږ خپله په دې سایټ کې $10 پانګونه کړې ده. په $10 کې مونږ سره فعلا په ټیم کې 5 نفر دي او 1 نفر دعوت شوی، یعنې هغوی $10 پانګونه کړې ده. نو ما ته یې راکړي دي $1.1 یعنې یو نفر ما دعوت کړی دی، 2 ورځې وشولې، 25 سنټه د یو ورځ راکړو، 25 سنټه د بلې ورځې راکړو، یعنې $0.5 زما خپله ګټه وه او 1.40 د یو نفر نه موږ ته راغلي دي. نو په دې ترتیب سره تاسو په دې کې ګټه کولی شئ. اوس د اعتبار خبره ده، زه به تاسو ته یو څو خبرې وکړم د اعتبار په اړه باندې. ګورئ ښه، هر هغه سایټ چې پانګونه غواړي په دې به تاسو همیشه به تاسو دا خبره یاد ساتئ، دا خبره به تاسو نه هېروئ. کوم سایټ چې پانګونه غواړي او ګټه ورکوي، دا حتما یو ورځ کم کېږي.
اوس نو دا سایټ د دې شپږ میاشتې وشو چې چلیږي او ګټه ورکوي، نو لږ دوام یې وکړو. نو دا شاید نور هم دوام وکړي، خو داسې هم نه معلومیږي، داسې اندازه هم نه لګیږي شاید سبا ته سکیم شي. زه دا ویډیو جوړوم نن ورځ، تر نن ورځ پورې ښه صحیح کار کوي، پیسې ورکوي، پیسې پکې اچول کېږي، ګټه ورکوي، خو شاید دا سبا ته سکیم شي، شاید یو میاشت پس سکیم شي، شاید یو کال پس وشي. خو هر کلم چې کله سایټ راځي تاسو پکې اول سر کې پانګونه کوئ، یعنی یو ریسک اخلئ چې تاسو یو خطر ونه منئ په ځان باندې، تاسو ګټه نشئ کولی. نو که چېرته تاسو کوم سایټ وي هغه کې او وخت سره تاسو انویسټمنټ وکړئ او ګټه پکې کار پکې شروع کړئ، نو تاسو ته حتما ګټه درکوي. خو که چېرته تاسو څومره وروستي کېږئ، وروسته یعنی یو سایټ راغلی وي، یو کال یې شوي، تاسو هغه نه پس ته انویسټمنټ کوئ، نو دا به تاسو ته حتما تاوان کوي، ځکه هغوی یو کال شوی دی، خلک یې دعوت کړي دي، پیسې ورسره جمع شوي دي، نو هغه حتما بیا تښتي. نو همیشه دپاره هر سایټ کې چې تاسو پانګونه کوئ اول سر کې کوئ او یو خطر حتما په ځان منئ، ځکه اوس دې سایټ کې زه پیسې وانه چوم، زه خو ګټه هم نشم کولی، نو دا یو خطر ما په ځان ومنو. زه خیر که $10 لاړ شي نو فرق نه کوي، تاوان دې وشي، خو که چېرته پاتې شي نو بیا خو ما ته ګټه هم کوي دغسې. نو دغسې یو خطر په ځان ومنئ، نو بیا به تاسو هغې نه بعد ګټه کوئ. نو موږ خپله پکې انویسټمنټ کړی دی، ما خپله اول سر کې پکې ونه کوم، په دې خاطر ما چې زر به سکیم شي، خو دی وخت ډېر واخیسته او ډېر وخت نه چلیږي، په دې خاطر موږ هم پکې انویسټمنټ کړی. نور ستاسو خپله خوښه ده، که تاسو پکې انویسټمنټ کوئ، پیسې پکې اچوئ که نه اچوئ. نو ما په دې سایټ باندې تاسو ته ریویو واخیسته او دا مې هم درته وویل چې اعتباري نه دی، یو سایټ هم اعتباري نه دی. نو نور ستاسو خوښه خپل ځان ته وګورئ چې تاسو په دې کې پانګونه کوئ او که نه کوئ. نو زما دومره مسؤلیت و چې تاسو ته زه په دې باندې ریویو واخلم او تاسو پوهه کړم چې دا څنګه کار کوي او څنګه ګټور کوي. نو ملګرو په دې هیله چې ویډیو مو خوښه شوې وي، تر بلې ویډیو په خدای سپارم، د الله په امان.